تعلیم او تربیت د دې وړو ماشومانو حق د حضانت د مور دی او حق د تعلیم شرعي د پلار دی. ډیرو ځایونو کې دا مسائل راشي یا بیبي طلاق شي، د بچو مسله راشي، بچی د پلار کېږي بچی د مور کېږي، دا یو جزئي اختلافي ده. پاکستان کې ډیر زیاتو ځایونو کې په دې لانجه وي. نو د دې مسله دا ده چې جنکۍ ذات د رسیدو او د بلوغ او د پیغلتوب پورې دا به د مور سره وي، او الګ ذات څوک 2 کاله یادوي څوک 9 کاله یادوي، تر دې وخته پورې به دا د مور سره وي. په هغه وخت کې چې د مور بل خاوند نه کړي. د هغې وجه دا ده چې دا حضانت او خدمت چې مور کولی شي نو پلار یې هغسې نشي کولی. د ماشومتوب تربیت او د زنانو د کنټرول او د تعلیم تربیت هم چې مور څنګه کولی شي نو پلار یې نشي کولی. نو جنۍ به پیغلتوب پورې د مور کنټرول کې وي، او هلک به د 2 کالو څوک 9 کاله یادوي تر دې وخته پورې د مور کنټرول کې وي. او د هغې نه بعد چون کې تعلیم د دین راځي، د دین په تعلیماتو باندې بیا پلار پوهېږي مور نه پوهېږي. او د بچو حقوق چې په پلار او مور باندې دي دا د دین په تعلیم کې دي، د سکول په تعلیم کې نه دي. زمونږ د پاکستان دا خلق خطا شوي دی وی د بچی په ما حق دی که نه زه به بس دیړي کومه خو بچی به سکول ته لیږم. دا پته هېڅ حق نه دی. الف بات دغه یو خط د کتابت یو ټکی پې مه یادوه پته ګناهګار نه په دې کار کې. تا باندې چې حق دی منځ وروښایه، دین وروښایه، دیني تعلیم وروښایه. څومره زمونږ د عوام رونه ځان په مشقت او په سختۍ کې اچوي، په بچي تعلیمات کوي، وی دا په ما حق دی. بیا خاص کر جنکیو د تعلیم دپاره په مشقت کې دا خلک اخته شوي دي، مزدوریانې کوي او لور تعلیم ته لیږي. او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد ته څومره سپکو کتل. دا لازم نه دي. خدا کوششونه هم د زنانو د خوا نه ټول روان وي او دا اختیار مو ښځو ته ورکړی وي. دا د هغې خواهش او شوق وي. مبارک فرمایي لا تنزلوهن الغرفه، زنانه قوم به په 2م چت کې نه اوسوئ. د کور په 2م چت کې به ښځه ذات نه اوسوئ. علما وایي دا ولې؟ وی 2م چت نه کړکۍ دی بې بار ته ګوري، د یارانو دروازه خلاصېږي. څومره امت مسلمه د رحمت للعالمین دا امر د خپل لاندې کړی دی، او څومره فسادات جوړ شوي دي چې د 2م بالخانې او 2م چت کورونه او بیا بهر ته د سړک په خوا او د کوڅو په خوا کړکۍ او د هغې نه دغه مشکلات جوړ وي. نن سبا خو موبایل دي، خو مخکې د دې نه مسله ټوله جوړه وه. ولا تعلموهن الكتابه، او زنانه ته به خط نه ښایئ. د خط تعلیم، د انګلیش تعلیم، د سکول تعلیم په جنۍ مه کوه. مونږ او تاسې دا د خپل لاندې کړي دي. دا فساد دې ځکه جوړېږي. د اوامرو ته هم سپکو کتل. ځکه خط چې دې وروښوده د خط په ذریعه باندې بیا هغه یارانې او دا څیزونه جوړوي.